بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو که غواړئ چې د الله رب العالمین د طرفه درته مال درکولی شي، دغه رنګې اولاد درکولی شي، دغه رنګې د الله رب العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسې باندې بارانونه وشي، نو انشاءالله تر اخره د ویډیو پورې پات شي. انشاءالله دا دې باره کې به خبره وکړو. الله رب العالمین وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ورونو حسن بصیر رحمه الله ته یو سړی راغی، ورته ویلي چې ما سره مال نشته دی، پیسې نه لرم، نو داسې څه حل راته وښیوه چې ما سره پیسې ډېرې شي. نو حسن بصیر رحمه الله ورته په جواب کې وایي چې استغفر الله ویوه، استغفر الله ډېر ویوه، نو تا سره به مال راشي. بل کس ورته راغی، هغه ورته وایي چې ما واده کړی دی خو بچي مې نشته. نو بیا ورته حسن بصیر رحمه الله وایي چې استغفر الله ډېر ویوه، نو الله رب العالمین به درته بچیان درکړي. دریم کس راغی، هغه وایي چې زما پټي دي، زمیندار یم، ځمکه مې ده، په هغې کې فصلونه کرلي دي خو باران نه کېږي. نو حسن بصیر رحمه الله دته وایي چې استغفر الله ډېر ویوه. نو د مجلس یو کس ویلي چې هر څوک راشي ته ورته همدا یو جواب ورکې. هغه یو کس راغی، هغه وویلې چې زما مال ما سره نشته، نو تا ورته وویلې چې استغفر الله ډېر ویوه. هغه بل کس راغی، هغه وویل چې زما اولاد نشته، نو هغه ته هم د استغفر الله د ویلو هدایت ورکړه. دریم کس راغی، هغه وایي چې باران نه کېږي، نو ته هغه ته هم دا خبره وکړه چې استغفر الله ډېر ویوه. نو حسن بصیر رحمه الله ورته وایي چې آیا تاسې د الله رب العالمین دا قول نه دی اورېدلی چې الله رب العالمین وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي چې ای زما قومه استغفر الله ویوئ، د الله نه بخښنه غواړئ، یقینا الله رب العالمین بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، او چې کله د الله نه بخښنه غوښته، د ګناهونو نه توبه وکړله، نو الله رب العالمین به په تاسې باندې اسمان ډیر ورونکی راولیږي. یعنی مطلب دا چې بارانونه به درنه باندې ډیر شي. ویمددکم باموال وبنین، او الله رب العالمین به ستاسې امداد وکړي په مالونو سره، دغه رنګې په اولادونو سره. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، او الله رب العالمین به ستاسې دپاره باغونه وګرځي، او الله رب العالمین به ستاسې دپاره ویلي او دغه رنګې لښتي د اوبو نه ډک دا وګرځي. نو حسن بصیر رحمه الله وایي چې الله رب العالمین د نوح علیه السلام په ژبه باندې چې خپل قوم ته وایي چې کله د هغوی الله نه استغفار وغواړي او الله توبه وباسي، نو الله رب العالمین به دوی ته مالونه هم ورکي، اولادونه به هم ورکي، او دغه رنګې د اسمان نه به پې بارانونه هم راوورېږي. دغه رنګې ورونو د استغفر الله ویل پیدا ده چې هیڅ کلین په یو چا چې هغه د الله نه بخښنه غواړي په هغه باندې عذاب نه راځي. اگر که ډېر ګناهونه په ژوند کې، دغه رنګې موږ تاسو ټول انسانان یو، په ژوند کې موږ تاسو نه ګناهونه کېږي. الله رب العالمین وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله رب العالمین وی الله دی خلکو ته عذاب نه ورکوي چې کله ته په دې کې او یا داسې کسان په دوی کې وي چې هغوی د الله نه بخښنه غواړي. نو کله چې یو څوک د الله رب العالمین نه بخښنه غواړي، په دغه انسان باندې عذاب نه راځي. دغه رنګې ورونو که موږ او تاسو سوچ وکړو، تاسې فکر وکئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې وایي والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین ورته مخکینی او وروستني ګناهونه معاف کړي، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره بالکل ګناه نه وه. که چېرته به کومه خطایي یا ذلت یې کېدله، هغه هم الله ورته معاف کړې وه. خو د دې سره سره هغه وایي چې زما دې په الله باندې قسم وي چې زه د الله نه بخښنه غواړم او الله رب العالمین ته توبه وباسم په ورځ کې د 80 کروته نه ډېر. تاسې وګورئ زمونږ او ستاسې ګناهګارانو چې سړی خپل ځان ته وګوري، خپلو ګناهونو ته وګوري چې شپه او ورځ موږ او تاسې په ګناهونو کې اخته یو،
او بیا وګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بالکل ګناه ورنه ونه یعنی الله رب العالمین ورته ټوله معاف کړي و، خو بیا د دې سره سره هم هغه الله رب العالمین ته او یا کرته توبه وباسي او الله ته دغه رنګ استغفار غواړي. نو تاسو سوچو کې چې موږ او تاسو په ورځ کې څو ځلې د الله رب العالمین نه بخنه وغواړو او الله رب العالمین ته توبه وباسو چې الله موږ او تاسو ته معافي وکړي. په بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي یا ایها الناس توبوا الى الله، ای خلکو الله ته توبه وباسئ، ځکه چې زه د الله رب العالمین ته توبه وباسم 100 مره 100 کرته راځي. نو تاسو سوچو کې نبی علیه الصلاة والسلام او یا و نزيد 100 ځلې الله رب العالمین ته توبه وباسي. دغه رنګ ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناستو، نو داسې مجلس پراته چې په یو مجلس کې به موږ نبی علیه الصلاة والسلام ته 100 کرته دا حسابوله چې هغه به ویلي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. دغه رنګ الله رب العالمین په بل آیت کې وایي وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا. تاسو د الله رب العالمین نه بخنه وغواړئ او الله ته توبه وباسئ، نو الله رب العالمین به تاسو ته په ژوندون د دنیا کې پیدا درکړي د یونیټي معلومي پولیس تر مرګ پورې ده. نو تاسو سوچو کې ورونو کله چې انسان د الله نه بخنه غواړي، موږ او تاسو ټول تاسو وګورئ موږ هر وخت په مانځه کې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، یا الله ته ماته په دنیا کې هم خوشحال راکړي په آخرت کې. هر مسلمان دا تمناوي چې په دنیا کې هم خوشاله ژوند اوسي او نیکبخته اوسي او په آخرت کې هم. چې کله یو انسان استغفر الله ویل په ځان باندې لازم کی، په ولاړه په ناسته باندې په هر حالت کې استغفر الله وی، نو دغه انسان ته الله رب العالمین د دنیا نیکبختی هم ور پر برخه کوي او د آخرت نیکبختی هم ور په برخه کوي. نورونو دغه سخت ذکر نه دی، استغفر الله اسانه ذکر دی، یا الله تعالی بخنه غواړم. نو په کار دا د ورونو چې موږ او تاسو دا په ځان باندې لازمي کو، په هر حالت کې موږ او تاسو د شپې او د ورځې ګناهونه کیږي او الله رب العالمین بخون کې ذات دی. نو سړی باید الله رب العالمین ته توبه وباسي او بخنه ته غواړي. یو خبره چې موږ او تاسو اکثر په ذهن کې ګرځي هغه دا چې ګناهونه بعضی وخت انسان نه تکراری کیږي، نو انسان دا سوچ کوي چې یره دا ګناه به الله ماته نه معاف کوي. خو حال دا چې دغه خبره او دغه ذهن او دا فکره کول هم شیطان ته لار خلاصي، بلکې سړی به الله رب العالمین ته توبه وباسي اگر که هر څوک راتی د انسان نه ګناه وشي. خو دومره ده چې کله توبه وباسي د توبې په وخت کې به ګناه پریدي او په خپل ګناه باندې به پښیمانه وي. چې هر څوک راتی الله رب العالمین ته توبه وباسي، نو الله رب العالمین به دغه انسان د دې امید ده چې الله رب العالمین به دغه انسان توبه قبول کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.